د افغانستان په سطحه هر رسمي کرکټر ته څومره تنخوا یا معاش ورکول کیږي او په یو میچ کې څومره پیسې اخلي؟ سلام او مینه دوستانو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او که چیرته زموږ چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه معلومات درکوو. افغان کرکټ بورډ شاوخوا 80 لوبغاړو ته په مختلفو کټګوریو کې میاشتني معاشونه ورکوي. په الف کټګورۍ کې اصغر افغان، راشد خان، ارمان، محمد نبی ساحل، شهزاد محمدي او ګلبدین نایب شامل دي چې ګلبدین نایب نوی دې کټګورۍ ته داخل شوی دی. ګلبدین نایب مخکې په بي کټګورۍ کې و خو اوس الف کټګورۍ ته پورته شوی. د دې کټګورۍ لوبغاړو میاشتني معاشونه 3250 امریکایي ډالر دي. په بي کټګورۍ کې شاوخوا 11 لوبغاړي شامل دي چې له جملې څخه یې نورعلي زدران، شاپور زدران، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی، دولت زدران، سمیع الله شنواری، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدی، آفتاب عالم او شفیق الله شفق شامل دي. دوی هر یو 2500 امریکایي ډالر معاش لري. په سی کټګورۍ کې بیا جاوید احمدي، عثمان غني، ناصر جمال، یمین احمدزی، احسان الله جنت او ظاهر خان د هر لوبغاړي میاشتني معاشونه یا تنخوا 1900 امریکایي ډالر دي. په ډي کټګورۍ کې بیا وفادار مومن، درویش رسولي، اکرام علي خیل، نجیب الله ترکی، ضیاء الرحمن شریفي، ضیاء الرحمن اکبر، کریم صادق، قیس احمد، رحمان الله ګربز، وقار سلام خیل او داسې نور. د دوی میاشتني معاشونه 600 امریکایي ډالر دي. ځینې نور هم دي چې په کورني کرکټ کې ښه استعدادونه لري. په هغه لوبغاړو کې 19 کلن هم دي او کورني لوبغاړي هم دي او د هغو لوبغاړو 300 امریکایي ډالر دي. اوس هغه لوبغاړي درته یادوم چې په میچ کې لوبیږي او میاشتني معاش څخه بغیر. هغه لوبغاړي چې په 11 کسیز سکواډ کې شامل وي دومره پیسې اخلي. په ټیسټ سیالۍ کې چې کوم لوبغاړی لوبیږي هغه 2800 امریکایي ډالر اخلي. په 50 اوریزه لوبه کې چې کوم لوبغاړي لوبیږي هغه 2000 امریکایي ډالر اخلي او په 100 اوریزه لوبو کې چې کوم لوبغاړي لوبیږي هغه بیا 1400 امریکایي ډالر اخلي. مننه دوستانو چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ.